تاسو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت کو نن منګه په پراخۍ کې وګورئ نن منګه هغه کوتاهي پوره کولی شو کومه چې زموږ نه شوې ده نن منګه هغه کمې پوره کولی شو کوم چې زموږ نه شوې دی موقع شتي موږ سره خدای ساتي چې وخت به دې راشي چې د پراختیا به ختمه شي چې کله د باندې مرګ راغی که نه دا پراختیا او د هر څه به دنه ختم شي دا موقع به دنه لاړه شي بیا به هېڅوک نشي کولی فرعون چې کله تباه کېدو الله تباه کو نو په هغه ځای کې ایمان راوړو او کلمه یې وې خو نه قبلېده چې دغه کلمه الله ورته څه ووې الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خاوس الآن وس جون دي ټول زما په دشمنی کې تیر کو وسته کلمه نو چې په ما او تا باندې مرګ راشي او په دغه ټیم کې بیا مونږ چغې وو د الله طرف نه ویلی شي چې الآن وس توبه وباسي وس ته څه چې زه ګناهونه پرېږدمه او ژوند دې د خپلې مرضۍ تېر کو وس ته توبې وباسي ځکه الله څه وایي وليست التوبة للذين يعملون السيئات او توبه دا خلقو دا پاره نه ده چې ګناهونه کوي حتى إذا حضر أحدهم الموت چې کله مرګ راشي دوی ته قال إني تبت الآن یا الله وی توبه مې وویسته الله وی د دې خلکو توبه نه قبلومه د دې خلکو توبه نه قبلومه چې مرګ راشي او دوی توبه وباسي و سوال دا دی مرګ به کله راشي پته یې نشتي نو بیا توبه ولې نه وباسي کېدای شي اوس مرګ راشي کېدای شي که نه شي کېدای که مرګ راغی توبه نشي ویستی او تعالی نه دی ویستی توبه دغه شان لاړې خو چې دا روح راورسېدې مرۍ ته او ګناهګار وایي توبه والله ورته وایي الآن د ده به څه احساسات یې تاسو اندازه ولګوئ دی به څه سوچ کوي تاسو اندازه ولګوئ چې موقع ورته نه میلاویږي د توبې الله سوي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ایمان والو دې سره چې دا بچي دا مال تاسو ګره د الله د دین نه واړي او د الله دین نه مغافله کی ګره نه اوله کوي د الله په دین کې مال دې ته وکړي دی من قبل أن يأتي أحدكم الموت مخکې د دینه چې مرګ راشي فيقول ربي لولا أخرتني نبي ابا چغوي چې الله لګ دې لیټ کړه وی الى اجر قریب لنیټي پوری نږدې نیټي پوری ولې سدي کول چې وغواړي فاصدق واكن من الصالحين يلا وی لګ بستا په دین کې مال ولګوم او په دې نیکانو کې بزان راولم وس الان والصدقه ورکه اوس د الله په دین خرچ کې اوس ته په نیکانو کې ځان راولي نو بیا الله وتم خبره کې او اعلان ووري د الله طرفنا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله یزګره چې نیټه پوره شي نو نه مخکې کوم او نه ورسته کوم په دې کې هیڅ نه کیږي سبحان الله دې ته غوږ کېدی ناشنا ایتونه دي د انسان په دې جسم باندې چې کوم ویښته دي دا ودرې خو که چېرته هم پکې د زړه نه سوچ وکړو حتى إذا جاء أحدهم الموت الله وی چې کله مرګ راشي نو سوی قال رب ارجعون یا الله ما واپس که دنیا ته مرګ په وخت کې دا چغه والی کېږي څه کوې چې واپس کېږي بچو پسې ځي که نه هغه بنګله دې ګورې هغه کور دې ګورې تا چې جوړ کړی که نه هغه پټو پسې ځي هغه جیدادونو پسې ځي ښځه راته ګوره رایاده شوې ده که څنګه نه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت یا الله واپس مې که لږ نیک اعمال به وکړم
الله ورته داسې مضبوطه خبره ورته وکړه چې هغې کې هېڅ شک نشتی کله هېڅ چیرې نشي کېدی یالله نو ده چې دا خبره وکړه انها کلمة هو قائلها الله وی کړه یو خبره وی کړه الله اکبر هیڅ اعتبار دې خبره لنشته الله وی کلمة هو قائلها خبره دې وی کړه ما واپس کړو چې څوک به دا وغواړي ما واپس کړو زه به واپس کوم بديت وكيلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله شاتت لنشتي مخامخ برزخته برزخ جون بتير والواري دا خود را پاسیدو پوری الى يوم يبعثون نو بديت وكيلي فإذا نفخ في الصور کله چې شپېلې ولش بوکې وکړې شي په شپېلې کې فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله وی نه به دوی په منځ کې بیا نسبونه یو نه به د یو بل نه تپوس کوي ندی ته ګوره فمن ثقلت موازینو نو د چا تلې چې درنې شو د نیکیانو فأولئك هم المفلحون دا خلق کامیاب دي او الله دې موږ ساتلي دي حالاتونه دا واورئ ومن خفت موازینو او د چا تلې چې سپکې شوې د نیکیانو درنې شوې د بدیانو فأولئك الذين خسروا أنفسهم الله ويدي خلق وبيلو خپل ځانونه وبیلل او سم وبیلل في جهنم خالدون همیشه د پاره په جهنم کې عذاب ته ګوره څه دردناک او سخت عذاب دی تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله پړ مخې به پراتی به دی ور کې او دا ور به دی مخونو ته رسي دومره خو به د هغې زوروره لمبۍ چې مخ ته به رسي د الله له طرف نه به ورته آواز وشي ألم تكن آیاتي تتلى علیکم زما ایتونه نه بیانولی کېدي تاسو ته څنګه فکنتم بها تکذبون دروغجن به مو ګڼل هغه ایتونه جواب به دوی څه وکړي ناشنا جواب به وکړي څه ورسره نشته چې ووایي مدقه ورسره ده دا به حقیقت وایي جهنمیان قالوا ربنا ای ربه زمونږه غلبت علينا شقوتنا يلا نوري سوق نشتغل بدبختي رباني زور ورا شيء بدبختو وكنا قوما ضالين منګه گمراه او پاسل کیو بيد الله نه به طلبو کی په خبرو کې به طلبو کې اسم خبر روانه کړي س ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يلا منګه وباسو دې جهنم او کوم بیا دې ګناہونو تر واپس شونه بیا به یقینا ظالمان رب العالمین ولا جواب ورکړي غوډه سخت قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بوته کوری شي په جهنم کې اوسېږي ما سره به خبرې نه کوي څه حال به دوی چې کله د الله تر طرف نه دوی ته ویل شي چې کوری شي نن خبره پراخه نن بازار وشتي پیسې مشتي سامان مشتي هر څه کې دي شي سبب نه بازاري نه به پیسې او نه به ساماني خو حساب کتاب وي نه نرسه شتي ځواني مشتي روغ بدن مشتي مال مشتي فارغ وخت مشتي هر څه شتي دې هر څه نه فائدہ واخله مخکې دې چې आवाज وشي چې مخکې دې چې आवाज وشي چې پلانې مړ ځوانان لکان نن سبا روان دي ځوانان نو به موت ست په انتظار نشي
او کته دا وی چې لا وخت ملک دی نه دا هغه ماشوم د دې مسلې په باره کې مال څه جواب راکې چې د مور د خېټې نه لراوته نه او په خېټه کې دنه مړ شو هغه بس او دا هغه ماشوم د مسلې په باره کې ماته سوي چې د مور د خېټې نه راوته 2 ورځې بعد مړ شو کال بعد مړ شو په کال بعد مړ شو ته خو 10 کاله تیر کړو 20 تیر کړو 15 تیر کړو 40 تیر کړو 50 تیر کړو د الله بندش په ته کاله تیر کړو ته وسو ولا وختي نو خپل جون شروع کړي نوې جون هغه جون چې به کې ستاره به ته د رب العالمین سره او دا خبره د توکم په اخره کې چې دا ته هم چې ګوره هر سنوټ کیږي او د غیبت تپوس کی رب العالمین قسم خورلې په خپل ځان باندې اسنه چې کال تیر شو خبره ختمه شو خبره نه ختمه الله سوی او دې ته غوږ کړي او قسم وته غوږ کړي زړه ته کوزه کې جداد نه چې تیر نه شي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون پیغمبر استا پر رب می قسمی چې دې ټول نه به تاسو کوم چې څه کړی الله چې بغیر د قسم نه خبرو کې خو پوره ده کړه خو چې بلا قسم مو خوري او په ځان باندې خوري قسم اجمعین د ټول نه به تاسو کو دا اعمال مبارک چې دوی کړی او عمل خو ټول نوٹ کی اخو یو ناشنا کتاب د عمل نامه هر څه پکې روان دي كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هر سنوټ کې غم مکو دا هر سبا راويشته کېږي د قیامت پورس سوی الله چې د انسان دا ورو چې الله ما سره ظلم وکړو نو د قیامت پورس به الله څه کوي کتاب يلقاه منشورا الله هر انسان ته یو کتاب مخې ته کوم هغه به درې کوله و پروتي عمل نامه به د انسان به حیران شي چې دې سره سو کوم الله به ته سو یو دې ته وکړي اقرا کتابک كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دا کتاب خپل وای کنه عمل نامه استعمل نامه او د ځان سره خپل حساب وکړي چې تر جنت حقدار کې تر جهنم حقدار دا ټول دې لپاره چې دا راخکاری شي چې الله سبحانه وتعالى ګوره ظلم نه کوي چې سره عمل نامه به تعالی په خپل درکې وی ګوره پلانیا نه پدې کې زیاتې شوی نه پدې کمې شوی بلکې لا دای د سره کړی دا چې نیکیانی لسچندا وسوا دا غینم زیات دی لیکلی دي بدید له صرف عقل کړی د کوم چې کړی دا توبه دي تی بیان نه ویستي بدی کې چې مسله جهنم ته ځي دا وسمر بدبخت انسان نو دا هر څه نوٹ کیږي او زه ما تاسو په درس کې پر دا خبره کړم چې من کې هر انسان لګي دی اوس یو کتاب لیکي دا کتاب مارکیټ ته کله راوځي قیامت ورس ساخو خدای چې سبق لیکي لیکا نور خو خيارې په دنیا خپوي سخ په مرسي